زما جانان جانان وطنه افغان وطنه ستا د وجود اورونه ستا په دښمن پورې شه د همدې او سلګونه نورو خوږو سندرو سندرغاړی دروند هارون باچا صاحب زموږ میلمه دی. باچا صاحب ستړي مه شئ، بخیر راغلی. مننه ستانکزی صاحب. زه د دې خپرونې لیدونکو کتونکو ته سلامونه وایم، نیکې پرزونې ورته وړاندې کوم. مننه ستاسو. له همدې افغان وطنه به یې پیلوو. دا او ځینې نورې سندرې ډېرې زیاتې مشهورې دي، په خلکو باندې هم ډېرې ګرانې دي. د دغو سندرو د کامیابۍ وجه تاسو څه ګورئ؟ نو دې کې زموږ د وطن خبرې دي، د وطن سندره ده. او زما خو څومره موده چې مې هنر کړی دی، سندرې مې ویلي دي، کوشش مې هڅه مې پاتې شوې ده چې همداسې سندرې همداسې شعرونه د خپلو سندرو دپاره انتخاب کړم چې هغې کې دغه زموږ د وطن کې چې څه کېږي دغه پکې انځور شي. داسې شعرونه مې انتخاب کړي دي، نو هغه اکثره وخت زما د اورېدونکو، زما د موسیقۍ د اورېدونکو خوښ شوي هم دي. باچا صاحب یو څه بل راته وایي چې زموږ وطن خو اوس هم ارامه نه دی او موږ هم ډېر لرې ترې راغلي یو. څنګه له خلکو سره رابطه ساتئ؟ دغه اړیکه مو څنګه ده؟ او زما خوشبختي په دې مسافرۍ کې هم زما له خپلو مینهوالو سره، وطنوالو سره یو اړیکه ټینګه ده، او هغه د مشال راډیو په برکت چې دلته زه کار کوم د یو ژورنالیست په توګه. نو زما هڅې جاري دي لا هم چې دغه د موسیقۍ په برخه کې او یو څه د ژورنالیزم په برخه کې خپلو خلکو ته خدمت وکړم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د یو هنرمند لپاره په هنر کې د ښه پاتې کېدو په خاطر عملا حضور ته ضرورت لري. په سیمه کې تاسو چې له وطنه لرې یاستئ، دلته کافي وخت لرئ چې تمرین وکړئ؟ ملګري شته تاسو سره که څنګه؟ او تمرین ته خو وخت خامخا زه پیدا کوم، هغه ډېر ضرور دی چې باید سړی مشق وکړي او د خپل اواز تمرین وکړي. او دلته یو څه ستونزه چې زه احساسوم اکثر وخت هغه د هنرمندانو، د هغه هنرمندانو چې زما په د هنر مینه ماتېږي، زه ورسره خوشحاله یم چې موسیقي وکړم. نو د هغه هنرمندانو کمی دی، او نوې چې کله سندرې زما جوړوم نو هغه هماغه چې زه کله وطن ته لاړ شم، پېښور ته لاړ شم. وطن څومره در باندې ګران دی؟ وطن لکه د مور. او دغه جانان وطنه سندره به لنډه زمزمه کوي که څنګه؟ نو دا خو تاسو ماته ستانکزی صاحب نو ویلي، زه هم راګیر کړم، خو زه بیا هم کوشش کوم. زما جانان جانان وطنه ای افغان وطنه، زما جانان جانان وطنه ای افغان وطنه، ستا د وجود ورونه ستا په دښمن پورې شه، ستا د وجود ورونه ستا په دښمن پورې شه، زما جانان جانان وطنه ای افغان وطنه. ډېره زیاته مننه. باچا صاحب همدغسې سندرې ډېر قوي شعر ته ضرورت لري. تاسو د شعرونو په انتخاب کې څه اصول کاروئ؟ نو زه خو به بیا هم یوازې د ځان نه بلکې د ټولو پښتنو دا یو خوشبختي وګڼم او وبې بولم چې په پښتو کې موږ ډېر ښه شاعران لرو. هغه د کلاسیک نه راواخلي تر اوسه پورې معاصر شاعران چې کوم دي نو هغوی ډېر ښه شعرونه لیکلي دي، او ګڼ شمېر داسې نومونه دي چې هغه د پښتني شعر او ادب په برخه کې خلکو ته معلوم دي، د هغوی کار هم ورته معلوم دی، او د هغوی ستاینې هم ډېرې شوي دي. نو زما هم یو شمېر شاعران دي چې د هغوی کلامونه شعرونه مې خوښېږي، او هغه وخت په وخت راخلم د خپلو. مثلا د چا چا شعرونه تاسو ډېر ویلي دي او اوس هم د چا شعرونه ډېر خوښېږي؟ رحمان بابا او د خوشحال بابا نه راواخلې، بیا غني خان، حمزه شینواری، رحمت شاه سایل، اکبر سیال، عباسین یوسفزی، اکرام الله ګران، اندیش شمس القمر. په دې ځوانو سندرغاړو کې بیا زموږ د سیمې عزیز مانیروال، د کرخې اخوا میوند فدا شو، مجید قرار شو، جلال امرخیل شو، ځوان نوي شاعران دي. نو زما کوشش دا هم په دې وختو کې پاتې شوې ده چې زه نوي ځوان شاعران راواخلم، چې د هغوی فکر هم یو څه نوی دی، او نوي خیالات یې په شاعرۍ کې راټول کړي دي او وړاندې کړي دي. نو زما هڅه وي چې هغوی ته هم په خپله موسیقۍ کې ځای ورکړم. څه وخت مخکې ستاسو په هنر کې د پاتې کېدو 25 کال پوره شو، او عملا ځینو افغانانو په سویډن کې، په اروپا کې، په ځینو نورو هیوادونو کې هم ستاسو لپاره نمانځغونډې او ستاینغونډې جوړې کړلې. دغه 25 کاله تاسو اوریدونکو او لیدونکو ته څنګه بیانوئ؟ په څو پړاوونو کې تاسو دغه 25 کاله تاسو ویښئ؟ څه مرحلې مو تېرې کړي دي؟ څومره منډې ترډې مو کړي؟ د دې 25 کلونو د پوره کېدو موضوع خو هېڅ ما حساب کتاب نه و کړی. دا خو ځینې ملګري دي چې هغوی به حساب کړی وي او دا موضوع یې راپورته کړه. نو بیا په ځینو ځایونو کې لکه تاسو چې ذکر وکړو، ځینو ملګري زورور شو چې موږ ته نمانځو، موږ سره راشه
چې غونډې وکړو که څه هم ما هغوی په اول سر کې منع کړل چې دا اوس ما داسې کومه ډېره توره نه ده کړې چې زه باید ولمانځل شم زما کار باید وستایل شي خو د هغوی مینه وه زه یې منندوی یم او بس دغه ماتې ګوډې هڅې مې کړي هم دي او لا هم جاري دي چې زه وکولی شم په پښتني شعر او ادب او موسیقۍ په برخه کې یو څه ښه کار مخته راوړی شم او بیا پرې وروسته په خپله هم ویاړ وکړی شم. پراګ کې ژوند کوئ، شخصي ژوند مو راته ووایئ، بچیان مو څه کوي، هغوی هم سندرې خوښوي نه یې خوښوي؟ بچیان خو مې واړه دي، 2 زامن لرم، اوس یو په 10م جماعت کې دی، بل په 8م کې دی، یو مې ماشومه لور ده او دلته پراګ کې راسره موږ یو ځای ژوند کوو. شکر دی ښه دي، خپلو سبقونو کې تعلیمونو کې هم ښه دي، تکړه دي، خپل سپورټونو کې لوبو کې هم مشغول دي او د موسیقۍ خو چون لا واړه دي هغوی چون یو انګریزي سکول کې سبق وایي نو دا اکثره هم انګلیسي موسیقي اوري، کله کله زما سندرې هم اوري، بیا ما سره خبرې هم وکړي خو داسې پکې ماته کوم څرک نه معلومیږي چې دی ګنې وغواړي چې آینده کې سندرې ووایي که نه. بچا صاحب وروستۍ مسله دا چې ستاسو ځینې داسې سندرې دي چې خلک یې واوري په هماغه ګړۍ بیا اوري بیا یې اوري، داسې یو خاص موډ کې کیدای شي سړی واوسي او دا سندرې ډېرې ښې پې لګېږي. یو هم دغه د اوس د یادونه افسانې ښکاري، دا څه دستور د زمانې ښکاري. دا سندره څنګه یوه سندره وه مخکې له دې چې دغه لنډه زمزمه کوې له لیدونکو اوریدونکو سره به خدای پامانۍ وکړو، په همدې سره به ستاسو دا پروګرام هم ختمیږي. او زمزمې خو به راته ګرانې شي، تا راته ستانکزۍ ګله ګرانه کړه، خو داسې وه چې دا خو زه چې کله پېښور کې وم د پاکستان ټلویزیون د پېښور څانګې یو خپرونه جوړه کړه چې هغې کې هغه سندرې راواغېسته چې کومې ډېر پخوا ویل شوې وې او هغه دوی غوښتل چې په نوې موسیقۍ سره په نوې اوازونو کې هغه بیرته جوړې کړي او خلکو ته وړاندې کړي. نو دغه غزل خو خیال احمد استاد ویلی دی په خپل وخت او ډېر ښه ویلی دی. ما بیا هم دغه یو هڅه وکړه چې په هغه خپرونه کې مې له نوو سازونو سره ووایه او خلکو ته ورسېده او هغوی خوښ هم کړه. نو د دغې غزل یا دغې کمپوز کیسه خو همدغسې وه چې دا مخکې ویل شوی ما په دوباره وویلو په پېښور ټي وي کې. لیدونکو اوریدونکو سره به خدای پامانۍ وکړو خو دغه سندره به ارومرو زمزمه کوئ. لیدونکو سره به خدای پامانۍ وکړو. له هارون باچا صاحب سره مو مرکه وه او له تاسو هم مننه چې دغه مرکه مو واورېده ولیدله. بس همدغه زمزمه هم وروستی سره ګورو. مننه. او زما هم په خپل وار زه هم سلامونه وایم زموږ د خپرونې کتونکو او اوریدونکو ته او کوشش به وکړم که دغه ماته پوره یاد شي دغه یو شعر نیم. اوس د یادونه افسانې ښکاري داسې دستور د زمانې ښکاري. اوس د یادونه افسانې ښکاري داسې دستور د زمانې ښکاري. اوس د یادونه